پاکستان کمزوري ټیم نه دی. پاکستان بیټینګ ډېر ښه لاین اپ دی. صحیح دي میچونه به یې لیدلي دي خو خپل ایکسپریمنټ خپلې تجربې یې کولې خپل کلاړیان یې چې کوله او اوس ښه کلاړیان ورسره دي لکه ببر اعظم مطلب ډېر ښه په فورم کې دی. امام الملک ډېر ښه په فورم کې دی. فخر زمان زموږ تېر وار ICC چمپیون ټرافي کې د انډیا خلاف ډېر ښه اننګز کړی و. کني افغانستان خو هم کمزوري ټیم نه دی. ښه ایونټ دی اوس په دا دي په ښه ځای له تللي دي نو د دې خو دا مطلب نه دی چې کمزوري ټیم دی. افغانستان ډېر ښه ټیم دی. ښه کلاړیان ورسره ښه بالران ورسره دي. ښه بیټسمین رحمت شاه ښه بالر لکه راشد ارمان ډېر ښه کلاړیان ښه پلیران ورسره دي. انشاءالله دوی هم خپل ښه بھرپور اصله کې انګلینډ زما فیوریټ ما د ډېر وخت انګلینډ ډېر فیوریټ و خاص کر انډرسن دا وخت خو بد مرغۍ څه مطلب انټرنیټ په دغه کې په ون ډي کې نشته په ټیسټ کې دی خو د هغه بعد جوی روډ ډېر ښه کلاړی دی. کریس ووکس ډېر ښه کلاړی دی. مورګن زما فیوریټ ډېر ښه کلاړی دی. بیا دا اگر د مطلب دی د دې خپل ټیم دی خپل ګراوند دی خپل پچانې دی انشاءالله دوی ښه پرفارمنس کوي او که پاکستان سره فاینل به انشاءالله د انګلینډ ور. پاکستان زما فیوریټ ټیم دی او پاکستان کې فخر سپیشلی فخر زمان او د سره ببر اعظم زه ډېر امیدونه لرم سږ کال چې دوی به انشاءالله ښه کیل وکړي او پاکستان به انشاءالله د ورلډ کپ چمپیون جوړ کړي. څنګه چې پاکستان زموږ خپل ټیم دی دغه سره افغانستان زموږ ټیم دی خدای پاک دې هغه ته هم بریا ورکړي. ښه ټیم دی خدای پاک د پاکستان نه بعد افغانستان ته ترقي ورکړي. مطلب اول پاکستان څه دا امید لرو چې ورلډ کپ وګټي که پاکستان نه د هغه څه بعد بیا د افغانستان څخه انشاءالله د هغه د بریا دپاره موږ دعاګوی. ورلډ کپ خو موږ ډېر بې صبري په انتظار کې یو چې شروع شي خو زما فیوریټ ټیم چې دی خپل پاکستان دی او افغانستان هم زموږ دی خپل ټیم دی. زما د وخت خپل ببر اعظم خوښ دی او فخر زمان. دویم خو یو افغانستان دی که افغانستان هم نه وتی انګلینډ ټیم زما ډېر خوښ دی ولې په هغه کې بټلر زما ډېر خوښ دی. پاکستان اول میچ د افغانستان سره وکړي دا وارم اپ میچ نو افغانستان بل کېلو کې په دې وجه د پاکستان څخه وګټي که پاکستان یو څه تبدیلیان راولي او مخته یو څه ښه پرفارمنس وکړي انشاءالله ورلډ کپ پاکستان ګټای شي. افغانستان خیر هغه وارم اپ میچ وله افغانستان کې نوي ښه کلاړیان راپورته شوي دي نوي ټیلنټ دي افغانستان ته هم ښه توقعات شته خلک ده خو فیوریټ ټیم پاکستان زموږ امیدونه چې پاکستان به انشاءالله بچي. که په 1992 کې موږ وګورو پاکستان ډېر کم دغه ولو میچونه ډېر بایللي وو خو مخکې دی کم میچونه بایلي مخکې دی ډېر ښه چې مخکې میچونه وکړي بیا ډېر ښه میچونه دی ګټي پر مخ باندې سمي فاینل ته ځان رسي انشاءالله. زما فیوریټ ټیم چې دی انګلینډ دی خو بیا هم پاکستان براله ښه ټیم دی انشاءالله پر روان میچو کې به ښه ګیم کوي. انګلینډ یو خو خپل هم ګراوند دی په دې باندې ښه دی بل په انګلینډ کې دی ښه کلاړیان سجن سرونه دی مورګن دی دا رقم ښه پلیران سته په دې باندې